له ښاغلي سادات پوښتنه کړې چې تر کومه به مړي شماري. سلام او مینه ګرانو کتونکو، دا ویډیو تر شریک کېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ویتا خپلواکي ورځپاڼې د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر عباس ستانکزي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې یو جی وایي په اونۍ کې 1500 او په میاشت کې 2000 طالبان وژني او بلې وایي تر څو بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي اوربان او بین الافغاني خبرې نشي کېدی. د سرمقالې لیکوال له ښاغلي سادات پوښتنه کړې چې تر کومه به مړي شماري، ځکه په تېرو 13 کلونو کې همدا کار وشو خو نتیجه یې ورنه کړه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې عباس ستانکزي تازه ویلي دي چې امریکایي له افغانستانه په زور باسي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي آیا په کال کې د 14 امریکایي پوځیانو وژل هغوی له افغانستانه وتلو ته اړ کولی شي؟ سرمقاله لیکونکي لیکي چې د دې جګړې ستره قرباني افغان ولس ورکوي او د هرې ورځې په تېرېدو یې برخلیک نور هم له واک وځي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي څوک چې په اونۍ کې 500 طالبان وژني او څوک چې له خپل ولس سره د خبرو او تفاهم لپاره د پردیو د پوځونو د وتلو شرط دي، دواړه د یوې سکې دوه مخونه دي. دا او د ویسا ورځپاڼې راپور. موږ هم وایي اول دې سوله راشي. په دې ټکټوک ولاکه ټول عمر نه امریکا ماته شي او نه به ماته شوی وي. یو شی امریکا باسلی شي چې دلته سوله راشي، جنګ ختم شي، نو دواړه لوري باید سولې ته کار وکړي. له تېرې مشورتي جرګې وروسته ولسمشر د اوربند غوښتنه وکړه خو رد شوه. خلکو روژه کې د اوربند غوښتنه وکړه، رد شوه. بیا خلکو غوښتنه وکړه چې کوچني اختر کې د اوربند وشي، بیا طالبانو رد. خو اوس خبره داره چې دلته جنګ کې د دوی ګټې دي که نه یو میاشت کې نه امریکا فتح کېږي او نه افغانستان فتح کېږي. نو که یو میاشت سوله او اوربند شوی وی آیا کفر به شوی و؟ بیا هم یادونه کوو چې نظام قوي شي امریکا به ځي. خو که دلته همداسې جنګ وي او موږ داسې وروسته پاتې وو نو که امریکا هم ولاړه شي بل ملک به راسي، که هغه لاړ شي بل به راشي. د یو سوله ییز او اباد افغانستان په هیله. نو ملګرو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که چېرته مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ او د لا ښکلو جذابو په زړه پورې معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.